बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زه مویس د کینوا کورس دویم ویډیو دا په دې ویډیو کې به تاسو ښیم چې څنګه موږ په کینوا کې تمنیل سازولی شو ځکه د یوټیوب ویډیو کې کله تمنیل نه نو هغه ویډیو ښکلي نه ښکاري ویوز پې زیات نه راځي تمنیل وایي څه ته په تاسو کې خو به ډېر خلک پیژني خو ډېر خلک پې نه پیژني کله چې موږ یوټیوب ته انټر شو کله چې موږ یوټیوب کولاو کړو په هغه کې چې کوم ویډیوز موږ ته شو کېږي او هغه ویډیو پلی شوي نه وي او له پاسه به کوم تصویر په هغه کې تا ته ویلي چې دا ویډیو د دې په باره کې ده دغې ته تمنیل وایي نو اوس چې د تمنیل څومره اټریکټ وي څومره خلکو په نظر ښه لګي تا ورته پکې شو کړي چې دې ویډیو کې به دی او هریان کړی دی نو هغومره به خلک په هغه ویډیو باندې کلیک کوي او ستا ویډیو پلی کوي ستا ویوز به زیات راځي نو په دې ویډیو کې به زه تاسو دا ښیم چې څنګه موږ ځان له تمنیل سازولی شو په کینوا کې په اسانه سره او ښکلی اټریکټیو تمنیل تاسو زما د تمنیل یې زما د ویډیو چې څومره هم تمنیل دي دا زه په کینوا کې سازوم صرف یو څو مې پکې په فوټوشاپ کې سازي کړي نورې ټولې زه په کینوا کې سازوم ځکه په کینوا کې په اسانه هم جوړېږي او ښکلي اټریکټیو تمنیل پکې هم جوړېږي نو زه لیپټاپ سکرین طرف ته د دې نه مخکې که چېرته تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ ویډیو پوره وګورئ اخره پورې چې صحیح پې پوه شئ نو زه راغلم خپل لیپټاپ سکرین طرف ته د ټول اول خو تاسو کینوا اوپن کړئ که چېرته تاسو سره په ګوګل کروم کې یعنې یا په بل براوزر کې یعنې کینوا.com به سرچ کړئ تاسو ته به دا راوړي په دې باندې ما ویډیو سازه کړې څنګه موږ په کینوا کې اکاونټ سازولی شو نو تاسو که چېرته مخکې ویډیو نه یې کتلي هغه وګورئ ځکه تاسو دا کورس سټیپ بای سټیپ وګورئ پوهه به شئ په هغې کې ما دا ښولي څنګه موږ په کینوا کې ځان له اکاونټ کولاولی شو او ایډیټینګ پکې کولی شو هغه ویډیو خامخا وګورئ 22 منټ ویډیو ده کمپلیټ وګورئ پوهه به شئ اوس په دې ویډیو کې زه تاسو دا ښیم چې څنګه موږ تمنیل سازولی شو د یوټیوب ویډیو دپاره تاسو ته ښکاري دلته کې د کینوا سره خوا کې ډیزاین سپورټ لایټ په دې ځای کې کلیک کوئ تاسو به راشئ دلته کې لاندې ته ښکاري فیسبوک ټویټر یوټیوب نو تاسو پر یوټیوب باندې کلیک کوئ ځکه موږ د یوټیوب دپاره تمنیل سازو نو تاسو پر یوټیوب باندې کلیک کوئ په یوټیوب هم کلیک کو په دې ځای تاسو کلیک کوئ تاسو به ټولې تمنیلې راوړي کوم چې په کینوا کې دي په دې کې ځینې پیډ دي او ځینې فری دي نو پیډ به موږ څنګه فری استعمالوو په دې بدل هم انشاءالله ویډیو سازوم چې څنګه موږ په کینوا کې کوم فری ټمپلیټس دي هغه که د هر شیز دي او موږ فری څنګه استعمالولی شو په دې به انشاءالله زه ویډیو سازوم او دا تاسو را ټولې تمنیلې راواختې یا ټولې تمنیل دي دا تاسو ځان ایډیټ کولی شئ په دې کې اوس تاسو کم تمنیل خوښي په هغې باندې کلیک کوئ یا تاسو دلته سرچ هم کولی شئ مثال که زما دا یو تمنیل خوښ شو زه وایم چې دا ځان له د خپل ویډیو دپاره ایډیټ کوم زه په دې کلیک کوم په دې ما کلیک کو دلته تاسو بیا لیکي کسټمایز دس ټمپلیټ په دې باندې به کلیک کوئ چې دا ټمپلیټ اوس موږ کسټمایز کوو ښه دا موږ کسټمایز کوو نو څه چل وکړو اوس که چېرته ستاسو چینل د فوډ په باره کې ګیمینګ په باره کې یا ولاګ یا پیشن اینډ ډیزاین یې دې په باره کې ستاسو چینل نو د هغې به موږ څنګه معلوموو تاسو لپاره دا سرچ ښکاري دا فوډ دا ټولې خو هم دي کټګرانې دي خو تاسو دلته سرچ کولی هم شئ چې مثال کې زه دلته سرچ کوم چې تاسو د هغې په باره کې هم تمنیلې سرچ کولی شئ چې کوم ستاسو کومې کټګري ستاسو مثال کې زه یم چې فوډ دلته به زه څه وکړم فوډ ما سرچ کو سوري سپیل دلته ما فوډ سرچ کو فوډ چې زه کله سرچ کړم ټولې د فوډز والا تمنیلې ما ته راوړې دي دا شان تاسو پرې کې ایډیټینګ کولی شئ زه ځان له اوس د کینوا دپاره هسې مثال کې یو ایډیټ کوم نو زه به دلته سرچ کړم چې ټیک مطلب ټیکنالوجي د ټیکنالوجي زه کله سرچ کړم چې یا به زه دا ټیکنالوجي والا ټولې راوختې دي خو زه وایم چې انفارمیشن ټیکنالوجي انفارمیشن ټیکنالوجي ما پکې انفارمیشن ټیکنالوجي باره کې سرچ کو تاسو دا راوختلو زه اوس وایم چې زه ځان له دا تمنیل ایډیټ کوم دا اوس ما ځان له پرې کړي دي دا خو دا طریقه به زه ښیم چې دا پرو دی خو دا ما ځان ته پرې کړی دی په دې به هم زه ویډیو سازوم څنګه مونږ په پرې کې استعمالولی شو دا ما ځان ته په پرې کې پرې کړی دی څنګه موږ دا استعمالو مثال کې اوس زما خوښ شو کم یو اوس دا موږ دلته راوړو څنګه موږ په دې باندې ډبل کلیک وکړو دا به راشي دلته کې اوس ما ته ځان له دا ټمپلیټ راغستی دی چې دا ځان له ایډیټ کوم او دا تمنیل ځان له د خپلې ویډیو دپاره سازوم ستاسو که د فوډ چینل نو تاسو دلته فوډ سرچ کوئ که ستاسو د ولاګز وي که تاسو ولاګز جوړوئ دلته د ولاګ سرچ کوئ د هغې مطابق به درته راوړي که ستاسو دلته کې نور څه مثال کې زما اوس ولاګ دی که نه ما ولاګ دلته سرچ کو ولاګ کې چې څومره دا اوس د ولاګینګ دپاره ټولې راواخلي دا اوس به موږ ایډیټ کوو څنګه ما ته ځان له د خپلې ویډیو دپاره دا راواخیستو دا مې خوښ کو دا به اوس زه ځان له ایډیټ کوم ستاسو اوس دا خوښي په دې باندې ډبل کلیک کوئ دا به دلته راشي په دې کې به اوس موږ ایډیټینګ څنګه کوو اصل شی سره ایډیټینګ موږ اوس په دې کې څنګه کوو د ټول اول خو زه دا غواړم چې زه دا تصویر چینج کړم د دې په ځای باندې زما تصویر راشي په دې به زه کلیک کړم ډیلیټ بټن به ووهم ډیلیټ بټن ما ووهله دا لاړې ورک شو اوس به زه راشم خپل تصویر به دلته راولم خپل تصویر به زه څنګه راولم تاسو دلته ښکاري اپلوډ دا بټن دی
دا د اپلوډ اپشن دی. دلته به تاسو خپل تصویر اپلوډ کړئ. په دې به کلیک کوئ. تاسو لیپټاپ ته به لاړ شئ. تاسو په لیپټاپ کې کوم تصویران پراته دي هغې نه به PNG تصویر راواخلئ. PNG تصویر موږ څنګه جوړولی شو؟ که چېرته ستاسو سره داسې تصویر چې هغې سره بیکګراونډ وي هغه موږ په remove.bg کې هم سازولی شو او eraser.bg کې هم سازولی شو. دا دواړه ویبسایټ دي خو استعمالوئ eraser.bg ځکه هغې کې تا له اخو نه سایز واپس درکوي او remove.bg کې تاسو له سایز لږ راکموي. ما دا دوه تصویران اپلوډ کړي. تاسو هم د دې کې خپل تصویر دلته اپلوډ کړئ. دلته به راشي. ما دا تصویر د وختي نه اپلوډ کړی. دا به زه څه کوم؟ دا به زه دلته لګوم. په دې به زه ډبل کلیک کړم. سلیکټ به شي. دا به زه داسې راوړم. ډریګ به کړم او ډراپ به کړم. دا دې خوا راغلی. دا به زه ایډیټ کوم څنګه؟ دا به زه داسې راولم. سوري یا دا به داسې لږ غټ کړم. په دې به زه ډبل کلیک وکړم. دا به لږ زه ریسایز کړم. دا ما دلته راوستو. صحیح شو؟ ټیک شو؟ اوس دا ما دلته راوستو. اوس هم ټیک نه دی راغلی. بیا به پې کلیک کړم. دا به زه نور هم راولم ځکه چې دا خو صحیح رانلی. نور هم ما راوستو. نور به هم راولم. ښه په دې اوس ما بیا کلیک کو. تاسو د دې مطابق جوړولی شئ. ما دا تصویر دلته پیکس کو. خیال هم دی دا تصویر دلته رالی. ما خو پکې تصویر چینج کو. په دې کې دا تصویر ما چینج کو. تصویر خو چینج شو. اوس به زه څه کوم؟ دا ټیکسټ به چینج کوم. نو دلته د چینل نوم وي. دلته اوس د چینل نوم لیکلی دی. تاسو ډیلیټ کولی شم. تاسو ډیلیټ کولی هم سوري ستاسو نه په کینوا کې څه غلطي وشي واپس بیک راځئ نو په کنټرول زیډ باندې به راځئ. دا به کې هم زده کوئ ځان سره په ذهن کې کښېږدئ. اوس دا چینل نوم دی. دلته به زه خپل چینل نوم لیکم. دا تاسو ډیلیټ کولی هم شئ. زه به ولیکم چې اویس خان سکل. ما ولیکلو اویس خان سکل. زما چینل نوم دلته رالی. ډیلیټ کولی هم شئ. په دې کلیک کوئ. بیا ډیلیټ بټن وهئ. دا به ډیلیټ کېږي. یا د لاندې شیپ هم ډیلیټ کولی شئ. اوس دلته چې داسې لیکلي دي کوم ټاپک باندې د ویډیو سازه کړې ده هغه هم تاسو دلته لیکلی شئ. اوس داسې لیکلي او دې په ځای باندې به زه اوس دلته دا لیکلي دي. دلته تاسو دا ورانولی هم شئ. په دې باندې ډبل کلیک کړئ. دا لرې کړئ او خپل لیکل پکې وکړئ چې څه لیکل پکې کوئ. مثال کې زه پکې لیکم چې زه پکې اوس لیکم چې مای نیم از اویس خان. My name is اویس خان. دا پکې ما ولیکلو او دا وز ایډجسټ کوم. مطلب منځ ته راولم ځکه چې دا خو اخوا تللی مزه نه کوي. نو څومره لیکل تاسو څه ټاپک په باره کې هغه ټاپک دلته ولیکئ. اردو کې لیکئ، انګلیش کې لیکئ، عربی کې لیکئ. کوم لینګویج تاسو وي په هغه کې تاسو لیکلی شئ. دا ما دلته ولیکلو my name is اویس خان. یا تاسو وایئ چې د دې په ځای زه تصویر راوړم. تصویر هم دلته راوړی شي. یا وایئ چې دا شی زه لرې کوم. نو په دې کلیک په دې ما ډیلیټ وویل چې دلته مزه نه کوي. ښه په دې کې اوس که موږ ځان له زیاتې ټیکسټ لیکو. ښه په دې کې که اوس موږ چېرته ځان له زیاتې ټیکسټ لیکو چې دا کورس د څه په باره کې دی، د کینوا په باره کې دی، هر څه زیاتې ستاسو په کوم ځای کې هم ټیکسټ پکارېږي نو څه به کوئ؟ په دې ټیکسټ باندې به کلیک کوئ. په دې ایډ ټو ټیکسټ په دې باندې به کلیک کوئ. دلته راله. دلته به زه ولیکم چې کینوا. هسې ستاسو د دغه دپاره د پوهېدو دپاره نو په دې ما کینوا ولیکلو. زه دا راوړم دلته. دا به زه دلته راوړم او دا به څه کوم؟ دا اوس موږ دې ځای نه غټولی کچولی هم شي. دا چې کینوا او کورس. اوس هم چې دې کلر هم چینج کوم نو دې کلر هم داسې کولی شئ. چینج کولی شئ. ښکاري ته دا هم داسې چینج کولی شئ. دا ما راوړو کینوا. یا زه لیکم دلته چې کینوا کورس پارټ 2 نو په دې به زه کلیک کړم. اوس پکې ایډیټینګ کوم نو په دې به زه کلیک کړم چې کینوا کورس پارټ 2. ښه پارټ 2 ما ولیکلو. کینوا کورس پارټ 2 دا ما ولیکلو. اوس به زه څه وکړم؟ دا به زه ایډجسټ کوم. دا ما دلته راوړو. دا پکې ما زیاتې ولیکلو نو دا پکې دلته رالی. دا مو شو. اوس تاسو که چېرته وایئ چې زه په دې ځای کې دا لیکل نه دغه کوم او دې په ځای باندې یو تصویر لګوم نو تصویر پکې هم لګولی شئ. په دې باندې ما کلیک کو. دا مې ډیلیټ کو او زه به څه وکړم؟ زما سره په اپلوډ کې کوم ستاسو سره تصویر وي. زما سره مثال کې دا تصویر دی. دا تصویر به زه راوړم. دا به زه دلته کېږدم. غټ دی. دا به زه دې ځای نه داسې راکچ کړم. د دې ګوټ نه د دې ګوټ نه به داسې شي. دا به راکچ شي. راکچ شو. کینوا کورس پارټ 2 ولې لیدو. دا به کې ما چې تمنیل ځان له ډیزاین کو. که چېرته تاسو ځان له په کینوا کې ښکلی تمنیل ډیزاین کړئ نو ستاسو به ویوز زیات راځي. اکثر پکې خلکو ښکلي ایمیجز ایډ کړي د اټرکشن دپاره چې خلک خامخا اوس په دې ویډیو باندې کلیک کړي او ویوز پرې راشي. د هغې دپاره تاسو دلته ایمیجز اپلوډ کوئ. که تاسو پکې ایمیجز ایډ کوئ
پر ایمیجز د لپټاپ نه راخلی او دلته بیا دغه شان اډ کوئ دې ځګې نه راخلی او دلته دغه شان اډ کوئ نو هغه شان بیا دې ځګې نه اډجسټ کوئ دغه شان که تاسو یې کچوئ نو دې ځنې کچولی هم شئ او غټولی هم شئ په کوم شي کې تاسو ایډیټینګ کوئ په هغې باندې یو ټیم پر کلیک کوئ هغې کې بیا تاسو ایډیټینګ کولی شئ نو دا ویډیو څنګه موږ په کینوا کې تمنیل ډیزاین کولی شو د یوټیوب ویډیو دپاره انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو دا ښیم چې څنګه موږ په کینوا کې لوګو ډیزاین کولی شو نور ویډیوز دپاره چینل خامخا سبسکرایب کړئ الله حافظ